سلامونه علیکم له دوستانو دا چې د مکتبونو سالانه امتحانونه نږدې دي نو زه به تاسو ته یو ډېره مهمه فارموله چې د اف فارموله ده هغه به تاسو ته راوښیم. په دې سره تاسو کولی شئ هدف ډېر ژر معلوم کړئ او په اطلاعنامه کې تاسو بیا وروسته په بله ویډیو کې وګورئ چې څنګه کولی شو د شاګردانو فیصدي مطابق هغې ته درجه بندي وکړو الف به او داسې نور. نو اوس راځم دلته فروشات دي دغه کسان دي هلته فروشات دي دلته دوی ته هدف ټاکلی دی 40,000 افغان 40,000. زه غواړم زه دا معلوم کوم چې هر کس د میاشتې په آخر کې 40,000 فروشات کړي دي او که نه دلته باید ورته ولیکم هو یا نه. نو د دې لپاره څه کوم دلته راځم مساوي لیکم او بیا اف بیا ټاپ بټن وهم او دلته بیا دا کلیک کوم. په دې باندې مې چې کلیک کړو دلته په دې خانه کې کلیک کوم بیا راځم دغه مجموعه کلیک کوم. نو چې دې سره پرتله کوم څنګه کوم دا علامه یعنی لوی وي یا هم برابر وي د 40,000 سره. که چېرته دا عدد د دې عدد سره پرتله کړو دا 40,000 وي یا د 40,000 زیات وي نو دلته به موږ څه ورته ولیکو هو یا بلې. صحیح شو. او که چېرته دا عدد یې نه وي پوره کړی موږ به ورته ولیکو چې نه. صحیح شو. دا به اوکې وو. اوچې موږ د عدد د هدف پوره کړی دی دلته به ولیکو چې زه به دا داسې لاندې راکړم چې دا نور څنګه دي. خو اوس چې موږ دلته پرتله کوو چې دلته یو مشکل دی ځکه دلته 28,000 دی او دا د 40,000 نه کم دی. د دې وجه چې دلته تاسو باید ډېر احتیاط وکړئ. دلته چې موږ کوم فارمول وکاروو نو دغه فارمول کې تاسو ګورئ چې دلته موږ ورته چې نشاني کړو دغه خانه چې ده آی 2 آی 2 راځي یعنې آی 2. سو کله چې موږ دا فارموله دغه شان ته لاندې راکاږو نو څه کېږي دغه آی 2 خپل موقعیت بدلوي. مطلب دې خانې ته زه راشم وګورم دلته آی 3 لیکلی دی او دې ته راشم دلته آی 4 راشي. نو د دې خانې نه چې څنګه زه لاندې ځم دلته دا خانه هم داسې یو لاندې تللې ده. نو د دې خانې دغه مشکل حلولو لپاره څه پکار دي زه باید دا خانه باید قید کړم چې دا لاندې لاړ نه شي. دا ډېر اسانه دی. دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او بیا به دلته راشئ په دې ځای کې به د نیم باکس کې به کلیک وکړئ دلته به یو نوم ورته ورکړئ. مثلا زه لیکم ګولډ 1. هېر مو نه شي چې دلته په یو فاصله ونه ورکوئ. ګولډ صحیح شو. باندې کلیک کوم وګورئ چې دا خانه وګورئ اوس د آی 2 په ځای دلته نوم لیکل کېږي ګولډ 1. نو اوس دوباره زه دا فارموله اف ایکس باندې کلیک کوم او د آی 2 به ترېنه وران کړم او دې په ځای باندې دوباره دا کلیک کوم ګورم چې دلته یې ګولډ 1 لیکل شوی. نو دا به کلیک کوم او دوباره به دا داسې لاندې راکړم. وګوره دا نه شو دا هم نه ځکه دا 40,000 نه کم وي. نو اوس دا خانه څه شوه قید شوله ګولډ 1 دلته هم دی ګولډ 1 دلته هم دی ګولډ 1 دلته هم دی. نو دا خانه قید شوه دا لاندې نه ځي او څنګه چې موږ دا لاندې راکاږو. نو د دا د اف فارمولې یو ډېر مهم استفاده وه. هیله ده چې تاسو زده کړې وو په بله ویډیو کې انشاءالله په اطلاعنامه کې دا هم وکاروم.